الله اکبر. اوس قصه او خبره د احد د غزا شروع کی. ولی د احد د غزا خبره شروع کی مخکې چې کافران تاسو په عرب نه پرېږدي. نو وګوره تاسو سره هر وخت دشمني کړې ده. د احد په غزا کې دوی تاسو سره څه کړي دي، د هغې نه مخکې د بدر په غزا کې دوی څه کړي دي. نو ځکه قصه دا راځي. او ما بل اوس دا خبره تاسو ته وکړه چې سورت آل عمران که موږ دوه حصې کو، اولنۍ حصه خبره د نصاراو سره روانه ده، دویمه حصه اکثر هغه خبره د احد د غزا مبارک کې روانه ده. د دې ځینه واله او تقریبا یعنی اویا آیتونه ای کې خبره دا کېږي د احد د غزا. مسور ابن مخرمه رحمه الله روایت ته هغه وایي ما یو پیر عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ته ووایي ما ورته وایي چې ماما اخبرني عن قصتكم یوم احد، د دې احد د ورځې هغه قصه موږ ته بیان کړه. او چې دا ډېره عجیبه ده، دوی پکې پخپله وو نو خلکو به دې تپوس کوه قصه راته وکړه. یوازې دې شرف ته وګوره چې د چا نه دا تپوس کېږي چې ته موږ ته د احد د غزا قصه وکړه. هغه څه چل شو تاسو خو وایي پکې. هغه به ورته ویي اقرأ العشرين ومئة من آل عمران إلى قوله وإذ غدوت من أهلك إلى قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هغه ورته وی خوريه د دې یو سل یویشتم آیت نه شروع که، د دې نه بعد سورت آل عمران لوله چې د احد په غزا به پوه شي. دا اوس دلته موږ سره کم آیت شروع کېدو وایي یو سل یویشتم. مسلمانانو فتح حاصله کړې وه د بدر په غزا کې. او موږ ګورئ دلته سیرتونه نه بیانو. ګورئ زما د سیرت درسونه واورئ پوه شئ په هره قصه باندې. مسلمانانو ته فتح میلاو شوې وه د بدر په غزا کې، او د قریشو سرداران پکې مردار کړی شوي وو. نو دوی چې لاړو په زړه کې پرته وه چې موږ به دا بدل د هغه قافله د ابو سفیان هغه دوی وي چې دا به هم خرچه کوو په دې باندې چې موږ به بیا ځو. 3000 کسان دوی تیار کړو، 3000 کسان او 200 اسونه او لښکر یې تیار کړو. د شوال میاشت وه او د هجرت 3 کالو دوی بیا رالو، حملې له رالو. بیا د احد غزا رالو، د ځان سره یې زنانه هم راوستې وې. ښه زنانه، او دا د هغوی طریقه وه چې کله به جنګ اراده به دا و چې سخت جنګ وکړي نو ځان سره به یې زنانه هم راوستې. لکه سوچ به دې ته و چې ګوره که موږ وبېلله نو زموږ د زنانو بېعزتي کېږي، نو بیا به ډېر کوشش کوو. ابو سفیان چې په هغه وخت کې را مسلمان نه و رضی الله عنه، هغه لښکر راوستو دغه احد جبل احد خو تاسو لیدلی، دغه چې هغوی هم رالو مسلمانان هم رالو. لنډه ده، لنډه قصه. رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره، زما په دې خبرو به ځان پوه کوئ نو په روانو ایتونو پوهېږئ. رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره مشوره وکړه چې څه چلو. خلک خو راورسېدو، را روان دي. د مدینې نه وځو ورپسې که نه مدینې ته دننه دې راځي. کم چې پکې شبابانو ځوانانو خصوصا کم چې د بدر په غزا کې نو شریک شي، هغوی یا رسول الله بهر ته شو مقابلې له ورځو. بله چې په کولاو میدان باندې ښه مقابله به وشي، موږ سره به دا یره هم نه چې شاته زموږ کورونه دي او بچي دي او ښځې دي، بس موږ به یو دوبئ. مشرانو بعضو پکې مشوره ورکړه چې نه وځو نه، دلته به یو بس دوی به راشي چې دوی حمله وکړه موږ به جواب ورکړو. او په هغو کې یو و عبدالله ابن ابی ابن سلول چې هغه د منافقانو سردار و. هغه هم دا ووایي چې بهر ته نوځو. دې خبیث خو په بل نیت ووي، او کومو مسلمانانو چې ویلي چې بهر ته نوځو نو د هغوی اراده او سوچ بدل. رسول صلی الله علیه وسلم دا ووایي په هغه ټیم کې، ما خوب لیدلی دی
او په خوب کې مې دا لیدلي دي چې زما په خوا کې چا غوا لاله کړې ده، یو مې دا لیدلي دي او یو مې دا لیدلي دي چې زما د تورې چې را کومه څوکه ده که نه په دې کې داسې سوری شوی دی. درېیم مې دا لیدلي دي چې ما خپل لاس زه په یو زغره کې وردننه کومه. هغو ته یا رسول الله تعبیر یې څه دی؟ وایي دا غوا چې حلاله کړی شوې ده نو خیر به انشاءالله، او دا د تورې دا څوکه چې خرابه شوې ده څه نه څه نو شکست به پکې راځي. بیا چې ما لاس زغرې ته وردننه کړی دی نو د دې تاویل دی چې مدینې ته به راواپس کېږو. دا خوب پکې مګه ولید. خیر ځوانان وایي چې وځو وکان امر الله قدرا مقدورا، او دا تقدیر کې رسول صلی الله علیه وسلم زغره واغوسته نو هغوی داسې محسوسه کړه چې یاره موږ په رسول صلی الله باندې زبردستي غونته وکړه. بیا رالو یا رسول الله یا د جمعې ورځ وه، یا رسول الله بس پاتې به شو. هغه ورته ما کان لنبي نه دي مناسب یو نبي لره چې هغه یو پرې زغره واچي او بیا یې لرې کړي. اراده موږ د جنګ کړې ده. نو بس د جمعې د مانځه نه بعد دوی روان شو د عایشې رضی الله عنها د کور نه، او هفتې له چې دی نو دوی هلته په میدان کې دا د شوال میاشت وه، د شوال میاشت وه او د هجرت څویم کال و؟ درېیم کال. هلته د مسلمانانو لښکر څو زرو، هغوی 3,000. عبدالله بن ابی خبیث 300 د لارې نه راواپس کړي، 300 200 بیا هلته پاتې شوي. بلکې ده خو دا کوشش هم کړی چې د مسلمانانو کې هم راواپس کړي. نور لکه بنو سلمه، بنو حارثه، هغه مسلمانانو د هغوی ته هم خبرې کولې نږدې و چې هغوی هم راواپس شوي، خو الله راواپس نه شو. د هغوی تذکره هم د ایتونو کې را روان. هلته بیا دا چلو شو چې اوله کې فتح الله رب العزت مسلمانانو له او جبل الرومات هغه غر چې رسول صلی الله علیه وسلم به 50 کسان کېنولي الروما غشي ویشتونکي، هغوی باندې مشر کړی عبدالله بن جبیر رضی الله عنه. او رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې تاسو به زمونږ شا ساتئ. زمونږ شا به ساتئ مطلب یې چې مونږ باندې د شا نه څوک حمله ونه کړي. رسول صلی الله علیه وسلم داسې ځای غوره کړی و که نه، وایي کې صرف خطرناک ځای دقه و، بس د دې ځای نه حمله کېدی شو. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا ملګري کېنول. دلته چې تاسو مدینې ته لاړئ او څوک پوهه سړی درسره وکړه او غرض تشریح د دې وکړي چې د کوم ځای نه دشمن را روان و، د کوم ځای نه مسلمانان را روان و، او مخه د رسول صلی الله علیه وسلم کم طرف ته و، د کافرانو مخه کم طرف ته و، بیا به هلته به د قصه باندې پوه شي. وایي چې موږ هلته لاړ شو، هغه یو څو ځایونو ته ورشو، هلته هم بیا سیلفیانو نه دمه کېږو، سیلفیانې او ویډیوګانې او بیا کجورې او تسبیح چې موږ ته کومې خوږې شي په مکه مدینه کې. ما یو ورځ یو ملګري ته دا خبر وکړه، موږ د دې دغه نه راووتو حرم نه سهار مانځه نه بعد، نو دغه افریقې والا زنانه په دې لارو کې راسي دا تسبیح خرڅول، سمه ګڼه یې جوړه کړې وه. ما هغه ملګري ته داسې عربی ملګری و، ما هغه ملګري ته یاره ما یو دوی جاښه جوړه کړې، مانځه نه راوځي په لارو کې ته ناستي که راځي په لارو کې ته ناستي، او دا تسبیح ما دې څوک څه کوي؟ هغه ما ته ویل ستاسو د لاسه. دوی ته پته لري چې دا عرب نه وي، دا همدقه چې د بهر نه د عجم کم راځي که نه، د هغوی ورته خوشحالي دا یې داسې حقیقت وي. بس بیا ورسره ما مسکی شو، ما دا خبره خو دې بلکل برابر او ته پته لري چې یاران را روان دي همدې تسبو د راځي، بل څه نه ده راځي. نه د مانځه اهتمام شتي، نه د تلاوت شتي، نه د طواف شتي، خو چې تسبیح والم او بیا دلته تحفه کي، نو پته نه شي چې دې تسبو کې به خاص
اثرات دي. لکه اوس یو سړی دی په ملک کې تسبیح واغست او یو سړی دی حرم کې واغست، دې کې به څه فرق یې پته نشته او کاو ته معلوم. بل ګرانې پې خرڅې ارزانې ارزانې تسبیح په ریال باندې به چېرته دوی لس راوړي او هغه په یو یو کس باندې به 5 روپۍ خرڅ او لس او بیا پکې هغه نورې راځي هغه اوږدې مې لیدلي څو میټره ته چې به دې به څه کوي. نو که چېرته د دې تسبیحونه او د دې تصویرانو نه او د کجورو نه او د سیلفیانو نه خلاص شوی او دمه شوی، نو بیا لږ په تاریخ به نظر واچوئ چې دا کیسه شوي څنګه وه، بیا به ښه پوه شي. بلکل سړي ته سبحان الله زه یو پیر دغسې کې ودرېدم په دې غر باندې او را به شي صورت انفال کې الله رب العزت بلکل هغه نقشه ذکر کړې ده چې لښکر د کافرانو او لښکر د مؤمنانو. سورت العمران کې چې کله د دې کسانو د بعضو کسانو د نافرماني ذکر کېږي چې دوی د غر نه کوشي مسلمانانو باندې سخته راغله. ولې به مسلمانانو دا سخته راغله؟ که تا غر وګورې که تا هغه ځای وګورې نو حیران به شي. هغه ته د بدر غزې ته ورشي، د بدر غزا کوم ځای کې شوې ده هلته چې ورغلې او بیا قرآني آیتونو ته وګوره سوچ وکړه. احد غزا له ورشه او بیا د قرآني آیتونه مخې ته راوله، هغه سړي ته هغه هر څه بلکل واضح شي. الغرض رسول الله وسلم 50 کسانو ته ویلي دي وایي که هر څه وشو که موږ یې بیلو که موږ یې ګټو تاسو به نه راکوزېږي. دومره یې ورته ووایي ګوره وایي که مارغان راشي او زموږ دا بدنونه وخوري که نه تاسو به نه راکوزېږئ. په دې کې مسلمانانو ته فتح میلو شو، کافران وتښتېدو، سبحان الله وتښتېدو، مال غنیمت شروع شي تقسیمېده. غره باندې چې کوم ناست وو په هغې کې 40 کسان ووایي چې نه خو موږ وګټل. عبدالله بن جبیر ورته ووایي او د دې سره بعض نور ملګري چې کوي ګوره د الله بندګانو صحیح ده موږ ګټلې ده، رسول الله وسلم به موږ ته اواز وکړي که نه تاسو راځئ. هغه نور هم داسې غلطې اراده نه وه. هغه ووایي نه نو پاتې به کیسه نه دي دغه غنیمت تقسیم یې دغه د رسول الله وسلم دی او دغه ابوبکر دی او عمر دی او دا مبارکیانې روانې دي او دا خوشحالیانې دي، دې کې پاتې څه شو دوی راکوز شو. خالد بن الولید رضی الله عنه چې په هغه وخت کې مسلمان نه و او هغه یعنې د ټولو نه لوی او پوهه سړی د جنګ په باب کې د مشرکانو سره په دغه وخت کې خالد رضی الله نو دوی یو پر وتښتېدو. بیا په دې لاره کې د خالد ذهن ته دا سوچ راغلی، دې سوچ ته وګوره دومره پوهه سړی و چې یاره دغه کوم غر باندې چې دوی ناست و ما ته ښکاري چې دوی به د هغې نه کوشي وي ځکه دوی به خوشحاله شوي چې موږ وګټله. دا اوس موقع ده په دغه غر پې بیا راتله غواړي د شا نه به پې حمله وکړو او دا به ناڅاپي حملې دوی به هېڅ هم نشي کولی. نو دا قضیه نه پې هغه راغله نو صرف 10 کسان پاتې شي او هغوی ټول شهیدان کړو په هغه غر باندې او د هغې نه بیا حمله وکړه په مسلمانانو. کومه سخته چې په مسلمانانو راغلې وه، لویه سخته دا راغلې وه چې د رسول صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک پکې مات شوی و، مخ یې زخمي شوی و او راورېدلی و، زنګونان یې هم لګېدلي او یو لویه سخته دا په مؤمنانو راغلې و چې دا اعلان پکې اواز پکې شوی و چې رسول صلی الله علیه وسلم شهید کړی شوی. لویه سخته په مسلمانانو ته بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو ځای کې د بعضو ملګرو سره راښکاره شو الی عباد الله الی عباد الله، د الله بندګانو دې طرف ته زه دلته یم. تقریبا 30 کسان را جمع شو د رسول صلی الله علیه وسلم خواته او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع وکړه. هغه ورځ په صحابه کرامو کې 80 کسان شهیدان شوي او تعجب به په دې وکړئ چې دا هله شهیدان شو د دغه حملې نه بعد چې خالد رضی الله عنه راغی حمله وکړه 80 کسان دي او په دغه 80 کې حمزه رضی الله عنه مو د رسول صلی الله علیه وسلم تره او مصعب بن عمیر کجوري چې گزار کړي دا خو اوږد ژوند دی که زه کجورو ته کښېنم
او سعد بن الربيع. الله اکبر. هغه داستان د احد داستان داسې په 15 منټه کې نه، داسې په 15 ورځو کې نه بیانېږي. هغې له اوږده نشستونه پکار دي. موږ سیرت کې څه نه څه د هغې هغه تفصیل ذکر کړی دی، هغه به واورئ. انس ابن النضر رضی الله عنه په هغه ورځ په څه کسانو باندې تیر شو، څه مسلمانان ناست دي، اسلحه یې اخودې له دې په دې تیر شو. ورته ما یجلسکم، تاسو ولې ناست یې؟ هغه ورته قتل رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی رسول الله وسلم شهید شوی دی. نو هغه ورته فما تصنعون بالحیات بعده، نو چې هغه شهید شوی دی تاسو بیا په دنیا باندې څه کوئ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم، پاسې مړه شئ په هغه دین باندې په کوم دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مړ شوی او بیا ورمات شو. نو سعد ابن معاذ ورته وایي چېرته انس دی، انس ابن النضر، او دا د انس ابن مالک رضی الله عنه تره او دی د بدر د غزا نه پاتې شوی او په زړه کې لوی ارمان و چې الله به بیا کله موقع راولي چې زه دغه قرض ادا کړم. نو دی خو د احد دې غزا ته ښه سم په انتظار ناست. نو سعد ورته وایي چېرته؟ ده ورته وایي اني اجد ریح الجنه، ما ته د احد د دې غر د طرف نه د جنت خوشبو راځي. او بیا ورننوتو. نو بیا چې کله دا جنگ ختم شو، مسلمانانو خپل مړي را جمع کول، دې چا پیژندونه، نو خور یې راله، انس بن النضر رضی الله عنه خور راله، هغې د دې ګوتو د بندونو نه وپېژندو چې دا زما ورور دی. هغې آواز وکړو یا رسول الله دا دی. صحابه کرامو را منډې کړې، څه د پاسه 80 ګزارونه په ده باندې شوي وو. او بیا د هغې نه بعد وی مثله یې ورسره هم کړې وه، دا پوزه یې ترې پرې کړې وه، دا غوږونه یې ترې پرې کړي وو. او د دې نه په هغه ورځ یعنې دا لویه سخته مسلمانانو راغلې وه. بیا د مشرکانو سره چې کومې زنانه راغلې وي، نو د هغوی دپاره امیلونه بیا جوړ کړی شو. هغه امیلونو کې د مؤمنانو پوزې او غوږونه ورچوي. داسې سختې خلکو تېرې کړي دي د الله د دین دپاره، بیا دا دین موږ ته را رسېدلی دی. نن که موږ داسې یو څو روپۍ ولګوو، لکینو به پوس قالین باندې یو څو منټه د الله دین ته، بس مطلب دا شي چې زمونږ د قرباني په شان قرباني خو به چا نه وي ورکړي، زمونږ د تکلیف په شان تکلیف خو به چا نه وي برداشت کړي. دغه شان ام عماره نسیبه رضی الله عنها، الله اکبر، هغه په هغه ورځ په خپله راغلی و د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع یې کوله. کله چې د حالت سخت شو که نه، هغه ورکوزه شو. او عمر ابن قمیعه څو څو پیرې په د تورې په ګزار باندې په هغه ورځ هغه وهلې وه. په هغه ورځ طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم په دفاع کې ولاړو، او رسول صلی الله علیه وسلم ته یې مخ کړی او مشرکانو ته یې شا کړې وه، او د غشي راتلو به د هغه په بدن کې به لګېږي، او چې رسول صلی الله علیه وسلم ته څوک نقصان ونه رسوي. یو بله قصه په هغه ورځ دا شوې وه، د ابو سعید الخدري رضی الله عنه د والد سره هغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم زخمی شوی و د احد په غزا کې، په یو ځای کې زخمي شو، نو د بدن نه یې وینه روانه شو. نو دی پسې ورغی، دا زخم یې ورله صفا کو، نو د شونډې په دغه زخم باندې کېښودې او هغه وینه یې ترې راښکوله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی دا وینه اوس توکه. هغه یا رسول الله والله لا امجه ابدا، دا زه یې چېرته هم نه بیا لاړ. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا ووی کله چې دی لاړ، من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، که څوک جنتیانو کې څوک لیده غواړي او هغه په دنیا کې، نو ده ته ویني. په هغه ورځ د حنظله رضی الله عنه شهادت هم شوی. هغه حنظله چې هغه ملایکو هغه له غسل ورکړ. رسول صلی الله علیه وسلم زید ابن ثابت په هغه ورځ ولېږو، وی لاړ شه د سعد ابن الربیع معلومات وکړه، هغه نشتي.
ډېر غټ سړی و، ډېر غټ سړی و. په انصارو کې رسول صلی الله علیه وسلم ځکه خاصیات وي سعد نه ښکاري، سعد بن الربیع. انس زید بن ثابت ووي زه چې ولرم وی یو ځای کې مې ولیدو اخري ساګانې بس بالکل ساعت یې ورته ووالم. وبه 70 ما بین ضربة بسیف، وی ما چې ولیدو نو اویا ګزاره پې شوي وو، څه د تورې څه د غشو. وی ما ورته وي چې رسول الله وسلم په تا باندې سلام اچوي او ستا تپوس کوي چې څنګه یې. نو هغه ورته ووي چې رسول صلی الله علیه وسلم ته هم زما سلام ووایه او دا ورته ووایه چې د جنت خوشبو را باندې لګي او بل پیغام به انصارو ته ورسې زما قوم ته. دا به ورته ووایي چې لا عذر لکم عند الله، د قیامت په ورځ ګورئ د الله په دربار کې ستاسو هېڅ عذر نشته. تاسو کې یو کس کې دومره سایي چې سترګې پرې رپېږي او رسول صلی وسلم ته دشمن ورسي نو ستاسو سه عذر نشته. چې دومره سا پکې چې سترګې رپېږي بس او پیغمبر ته دشمن ورسېدو نو ګوره ستاسو د قیامت پر ورځ د الله په مخ کې څه عذر نشته. یو کس په مهاجرینو کې داسې تېرېدو په دې زخمیانو باندې نو په انصارو کې یو کس په دې وینو کې لت پت پروت دی، پته یې هم نه لګېده چې څوک هېڅ پته یې نه لګېده چې څوک ګوره دا پته ولګي چې انصارو کې دی مهاجرینو کې نه دی. نو ده ورته دا ووایي د مهاجرینو کې چې دی وی خبر خو نه یې. هغه ورته وایي د څه نه هغه په دې وینو کې پروت دی پته یې نه لګېده. وی رسول صلی الله علیه وسلم شهید کړی شوی دی د دې نه خبرې. نو هغه ورله ناشنا جواب ورکړو په دغه حال کې او څه وخت بعد بیا هغه نه سا ووتو. وان کان محمد قد قتل فقد بلغ، که رسول صلی الله علیه وسلم وجلی شوی دی نو خو دین را ورسو، د هغه خو کار و دین را رسول هغه یې را ورسو. فقاتلو عن دینکم، و ستاسو د دغه دین دفاع کوو، هغه خو خپله ذمهواري پوره کړه. هغه چې څه را رسول هغه یې را ورسو. قتاده ابن النعمان رضی الله عنه د هغه سترګه په یو ګزار باندې لګېدلې وه او دا سترګه یې رابهېدلې وه په دې نینګي باندې پرته وه. راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله دا سترګه وی دا به زه اوس ولګوم درته واپس او که صبر کې الله به جنت درکړي. وی یا رسول الله دا سترګه راته هم ولګوه الله به جنت ومري. هغه سترګه رسول صلی الله علیه وسلم واپس کېښوده او دا معجزه وه. هغه سترګه ډېر ښه کار یې بیا کو. عمرو بن الجموح رضی الله عنه ګوډ شهید سره د څلورو زامنو راوته. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د وحود د غزا د اعلان وکړو نو ده ته زامنو ووایي ګوره وی ته کښېنه، ته الله معذوره ګڼلی ته ګوډې موږ څو که څلور کسان یو. هغه په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی وی یا رسول الله زما د زامن ما نه وإني والله لأرجو أن أستشهد، او زما د امید دی چې زه شهید شوی او په دې ګوډه خپل زه جنت ته لاړ. نه خو دا زامن مې نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویې ګوره خبره خو د دوی صحیح ده چې الله په تا لازم کړې نه ده. او زامنو ته یې ووایي چې تاسو یې ولې منع کوئ؟ زه لازم نه وي تاسو یې منع کوئ. د جهاد لازم نه ده خو که کوي یې لاړ دې شي، الله وله شهادت ورکړي نو دی شهید شو په حقه کې. دا شان د جابر رضی الله عنه پلار الله اکبر جابر ابن عبدالله ابن حرام هغه هم عبدالله چې دی په هغه ورځ شهید شوی الله ورسره بیا خبرې کړې. خبره مې دا کوله چې دا یو اوږد داستان دی. دا داسې په معمولي یو مجلس کې په یو څو منټه کې نه بیانېږي. دا روان ایتونه به ټول د هغې سره تعلق ساتي. وإذ غدوت من أهلك، وکله چې سهار دا
دا د چا کور و؟ د عایشې رضی الله عنها. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، تیارول تا مؤمنانو لرا ځایونه د مورچې د پاره د جنګ کولو. رسول صلی الله علیه وسلم په خپله ځایونه خو ته به هلته شې ته به دلته شې. والله سمیع علیم، او الله اوریدونکی پوهه دی. رب العالمین هر څه لیدل، هر څه یې لیدل، هر څه یې اورېدو. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، کله چې اراده وکړه دوو ډلو ستاسو نه چې کمزوري ښکاره کېږي. دوه ډلې دغه دي چې ما ذکر کړی، بنو سلمه دا په خزرج کې، بنو حارثه دا په اوس کې. مسلمانان او دغه خبیث په محنت شروع کړی عبدالله ابن ابی. الله وی نږدې و چې دا دوو ډلو کمزورتیا راښکاره کړې وې او دوی مو واپس شوی وې، خو الله هغوی مضبوط وساتل. والله ولیهما، والله دوست د هغوی و. نو چې الله یې دوسي هغه بیا نه ګډوډ کېږي. وعلى الله فليتوکل المؤمنون، او خاص په الله دې مؤمنان، او چې په الله دې ځان وسپارو نو بیا خو دې الله پرېږدي نه. هر ځای کې به د سره مرسته کوي. الله وی ګورئ نه په بدر کې مې د سره مرسته کړې وه. خبره یې شاته بوتله د بدر میدان ته. هغه جنګ د دې نه کال مخکې شوی و، اولنی جنګ د اسلام او د کفر په منځ کې. مسلمانان سره پاسه 300، کافران 0. اصل کې رسول صلی الله علیه وسلم قافلې له وته او د ابو سفیان قافلې راګیرول، او رب العالمین غوښته چې جنګ وشي. نو هغه ګرانه په دې هم شوه چې مسلمانان د جنګ په اراده نو راوتي او ماهره کسان په جنګ کې ډېر پکې په مدینه کې پاتې شوي وو. نو نه الله غوښته چې ناڅاپه په جنګ وشي، او الله غوښته چې بری د مسلمانانو. نو اسلحه هم لږه ده، خلک هم لږ دي، تجربې والا کسان هم چې دی پاس په مدینه کې دي. رب العالمین پرې نه ښودو، په کومه طریقه یې مرسته وکړه دې ته اوس غوږ کښېږدي. ولقد نصرکم الله ببدر، او یقینا مرسته کړې وه تاسو سره الله په بدر کې. وانتم اذله، او حال دا چې تاسو لږ وئ. الله وی هغه خو باید کوي په بدر کې ما ستاسو مرسته کړې وه تاسو لږ وئ. فاتقوا الله، نو ویریږئ د الله نه. لعلکم تشکرون، دې دپاره چې إذ تقول للمؤمنين زرو راغلي زرو، او په دې کې په منځ کې یو اوازه وشوه، وي 3,000 نور را روان دي. بعضو مشرکانو ده ووي پلانې به دومره راوړي، پلانې به دومره راوړي. مؤمنانو وي یا رسول الله 3,000 نور را روان دي. یو خبره د سوچ ده، یعنی زر په میدان کې دي، 3,000 نور راشي څو شي؟ 4,000. مؤمنان څو دي؟ صرف پاسه 300. ووي یا رسول الله 3,000 نور راځي، دا صحیح کمیم دی. نو الله وی کله چې تا مؤمنانو ته ووي ألن يكفيكم، آیا کافي نه ده تاسو لره أن يمدكم ربكم، دا چې مرسته به وکړي ستاسو سره رب ستاسو، یا زیات به کړي تاسو رب ستاسو ب3,000 من الملائکه، 3,000 د ملائکو نه منزلین چې راکوز کړی شوي به یې. الله ورته 3,000 به ملائک درشي. زر الله را لېږلي و، زر ملائک را به شي سورت الانفال کې. زر ملائک الله را لېږلي و، او هغوی جنګ هم کړی دی. بلکې سبحان الله دا داسې جنګ و چې جبریل او میکائیل او دا غټ غټ ملائک، الله اکبر، دوی په هغه ورځ جنګ کړی دی.
دا جنگ الله غوښتو چې وشي اگر که مسلمانان کمزوري دي نو ځکه الله دا ملایک راولېږل چې د دې ځینه دا خبره سټارټه شي او هغه ځینه چې سټارټه شو یو به داسې سټارټه شو هغه ځینه چې اسلام مشهور شو یو به داسې مشهور شو دغه وخت پورې اسلام چا دومره نه پېژنده خو چې کله دغه جنګ وشو د بدر او مسلمانانو ته فتح میلاو شو بیا هر ذکر دنیا په ګوټ ګوټ کې به د اسلام خبره کوي بلا ولنا ان تصبروا وتتقوا کچرت صبر کو تاسو او ویریدئ د الله نه په دې کې بیا خبره وچلېده چې 15,000 کسان نور روان دي الله وی که تاسو صبر وکړو ویریدئ تقوا پکې تقوا و تاسو کې ويأتوكم من فورهم او راشي هغوی تاسو ته د جوش خپلنا هذا يمددكم ربكم دغه دې زیات بکي تاسو رب ستاسو ب5,000 من الملائکة رب العالمین مؤمنان داسې نه پرېږدو داسې نه پرېښودو هر وخت د هغوی زړه ته اطمینان ورکوو وما جعله الله إلا بشرى لكم او ندی ګرځولی دا یا او ندی ګرځولی دا کې اشاره د ملایکو در علیږل وما جعله الله إلا بشرى لكم او ندی ګرځولی دا الله مگر زیری تاسو لره ولتطمئن قلوبكم به او د دې دپاره چې مطمئن شي زړونه ستاسو په دې سره وما النصر الا من عند الله او نه دی مدد مگر خاص د طرف د الله نه دی العزیز الحکیم چې زورور حکمتونو واله دی رب العالمین دی د مسلمانانو مرسته وکړي د دنیا په هر ګوټ کې چې الله رب العزت دی مسلمانانو له عزت د دنیا او د آخرت ورکړي مسلمانانو کې چې په کومو باندې سخته ده رب العالمین دی خاص د هغوی مرسته وکړي الله دې د هغوی مرسته دنیا او آخرت رب العالمین دې د هغوی دشمنان تباه و برباد مرسته نه ده الله مګر زما د طرف نه نو مرسته الله کړې وه بیا ګوره انجام ته ليقطع طرفا من الذين كفروا د دې دپاره چې پرې کړي یوه برخه د هغه کسانو نه چې کفر یې کړی دی څنګه یې پرې کړي ووجلی شي او یکبتهم یا بذله کې هغوی فینقلبوا خائبین نو واپس به شي دوی ناامیدي کوونکي دغه حالات به دوی باندې راځي یقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم نو فایدې یاده کوي په بدر کې مشرکانو سره یو څو کارونه شوي دي یو بعض د دوی نه وجلی شي دویم بعض ترې قیدیان کړی شي دریم د چا چې خپلوان مړه شوي دي مشرکانو کې چې د چا خپلوان مړه شوي دي هغوی په غم کې اخته شوي او څلورم بعضو له الله د اسلام توفیق ورکړی یعنی بدر کې چې کم مشرکان په ټیم کې چې ټول مشرکان هغوی راغلي دي جنګ له د هغوی سره څه شي هغوی کې دا څلور احوال بعض مردار کړی شوي بعض قیدیان کړی شوي بعض په غم کې اخته شوي او بعضو ته وروسته الله بیا د اسلام توفیق ورکړی دی نو ځکه الله اوس د روان آیت کې دا خبره ذکر کوي
چې ای پیغمبر ستا په لاس کې څه نشتي. ګورئ اختیار د عذاب او د بخنې دا د چا سره دی؟ وجه دا ده چې رسول الله وسلم به د دین بعد د احد د غزا نه بعد او دا سخته چې په مؤمنانو راله د دین بعد به د دې مشرکانو دې مشرانو ته خیرې کولې په هر مانځه کې لکه ابو سفیان، صفوان بن امیه، الحارث بن هشام، داسې بعض نور. رب العالمین دا آیت راولېږو چې ګوره ستا په لاس کې دغه نشته. څه پته لګي الله وله هدایت ورکړي او داسې وشوه چې د رسول الله وسلم چې کومو خلکو ته خیرې کولې په هغوی کې بعضو ته د اسلام توفیق میلاو شو، ایمان توفیق ورته میلاو شو. نو دې روانو ایتونو کې دغه خبره روانه ده. لیس لک من الامر شیء، نشتی تا لره د کار د دوی نه هیڅ اختیار. او یتوب علیهم، تر دې پورې چې الله به مهرباني وکړي په دوی، یا الله به وکړي مهرباني په دوی باندې ایمان راوړو سره. او یعذبهم، یا به عذاب ورکړي دوی ته. فانهم ظالمون، یقینا دوی ظالمان دي. ستا په لاس کې هیڅ اختیار نشته. نو چې د رسول الله وسلم په لاس کې اختیار نشتی، بیا د هېچا په لاس کې دا اختیار نشتی، نه د بابا، نه د ولي، نه د ګټې، نه د ونې، چې هغه دې چا ته بخښنه وکړي یا هغه دې چا له عذاب ورکړي. دا اختیار د چا سره نشتی. ځکه الله وایي د اختیار ما سره دی. ولله ما فی السماوات وما فی الارض، او خاص د الله په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخښنه کوي چاته چې وغواړي او عذاب ورکوي چاته چې وغواړي. والله غفور رحیم، او الله بخونکی مهربانه دی. په دې مبارکه میاشت کې الله مونږ ته بخښنه وکړي، زمونږ مور پلار ته الله بخښنه وکړي، او الله دې پکې مونږ د اور نه آزاد کړي.